أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. د منافقانو بیان د اتم نمبر آیات نه شروع اوس دې کې الله تعالی د هغې مزید وضاحت بیانوي د پاره د دې چې د دې نه بچاو مسلمانانو ته آسان شي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کله چې منافقانو ته وویل شي لا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مه جوړوئ په ځمکه کې چې کفر کوئ او خلق د ایمان نه منع کوئ. فساد څه د مسلمانانو خبرې کافرانو ته وړل او د کافرانو هغه مسلمانانو ته راړل او په ظاهر او په باطن باندې مسلمانانو ته تکلیف ورکول چې کله ورته مسلمانانو وي چې دا شی مه کوئ دا روانې مه کوئ قالوا انما نحن مصلحون نو دی وایي چې موږ اصلاح کوونکي یو موږ خو روانې نه ده کړې دا موږ چې څه کوو دا خو عین اصلاح ده دا خو سم کار دی. لکه په دې زمانه کې هم بعضې روشن خیال هغه په بېدینۍ پسې انښتې وي د بېدینۍ کارونه کوي او هغې له نوم ورکوي چې دا زه جهاد کوم او دا د اسلام خدمت کوم. الا الله تعالی دې کې د دې په دې قول باندې رد کوي په یو څو تاکیداتو سره. الا حرف تنبیه خبردار ان بشکا هم دا کافران چې دي دا منافقان هم المفسدون هم دی فساد کوونکي دي روانې کوونکي دي دا دی چې سکی دا عین فساد دی دا عین روانې دی ولکن لا یشعرون لیکن دی په دې باندې پوهیږي نه دی خپل شر ته خیر وي او د بل خیر ته شر وي په خپله فساد کوي په زړه کې چې څه دي هغه نه ښکاره کوي په ژبه باندې چې څه دي هغه زړه ته نه کوزوي. وإذا قيل لهم او کله چې دې ته وویل شي د منافقانو ته تاسو خو د ایمان اواز لګوئ چې موږ مؤمنان یو موږ مؤمنان یو آمینو حقیقي ایمان راوړئ صحیح ایمان راوړئ. الکه څنګه ایمان راوړو کما آمن الناس لکه څنګه چې د نورو مؤمنانو ایمان راوړی دی څنګه چې د نورو صحابو ایمان راوړی دی. ابن مسعود رضی الله عنه ارشاد دی چې الله تعالی صحابه د نبی علیہ السلام لپاره منتخب کو وایڼول چې دا په علم کې ډېر زیات ډونګي او په تکلف کې کم وو. دا د صحابو د معیار حق کېدو بیان دی. الله تعالی معیار ښیي دی خو هم دا ناره لګوله چې موږ مؤمنان یو په الله مو ایمان دی په آخرت مو ایمان دی. الله وی ستاسو د ایمان قبول نه دی د ایمان لپاره معیار چې دی د صحابو ایمان دی. لہذا که چېرې تاسو ایمان راوړل غواړئ نو د صحابه په شان ایمان راوړئ.
دې کې دا د صحابه فضیلت بیانېږي چې الله تعالی د هغه ایمان ته ایمان وي چې صحیح او حقیقي ایمان دا د صحابه دی. او نبی علیہ السلام الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد عرضا، دا الله د پر زما د صحابه په بارک کې د الله نه ویریږي، په دې باندې تنقید نه کوي، په دې باندې اعتراض نه کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې چېرې تاسو د غر برابر سره زر خرج کړئ، اول خو د غر برابر سره زر چا سره شته نه، نبی علیہ السلام بالفرض که چېرې تاسو د غر برابر سره زر خرج کړئ، نو صحابه چې یو مد مثلا یو سیر نیم غلا یا یو سیر نیم کجوري د الله په لاره کې خرج کړي دي، ستاسو د سونې غرد هغې ته په ثواب کې نه رسي. هغې ډېر په سخته کې د نبي علیه السلام ملګرتیا کړې ده. یو صاحب فرمایي وی زما پړه کې دا آرزو و دا ارمان مې چې کاش زم د صحابه د نبی علیه السلام په دوران کې پیدا شوی وی، صحابي وی، په نبی علیه السلام به مې د خپل مال او سر شیندلی وی. وی دا خیال به مې په زړه کې بار بار راته. وی یو پیره خوب وینم چې نبی علیه السلام په یو ګاډي کې ناست دی، صحابه هم ناست دي او زه پکې هم ناست یم. په دې کې دا ګاډی په چړای باندې خطه، نو بعضې وخت کې په ګاډي کې لوډ ډېر وي نو دا را واپس شي. وی نبی علیه السلام آواز وکړ چې د ګاډي د ټیرونو ته ګټه کېدی. دا کس وی دا صاحب وی زه راکوز شمه ګټې پسې مې منډې والې چې ګټه ګورم. وی چې واپس رالم نو صحابه د ګاډي ټیر ته خپل سرونه یخي دي. وی ما غوږونو لګوتې وړلې چې صحابه ته څوک نشي رسېدی. نو صحابه دا معیار حق دی، د حق معیار دی چې ایمان الله تعالی وی راړي نو د دې صحابه په شان ایمان راوړي. قالو انؤمنو، دې کې دا استفهام دا انکاری دی او د دې یو بل بې وقوفتیا او بل کمکلتوب الله ذکر کوي چې دې نسبت د بې وقوفتیا کوي مؤمنانو ته. قالو انؤمنو، دا منافقان وی آیا موږ ایمان راوړو، یعنی موږ ایمان نه راوړو. کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې ایمان راوړی دی د بې وقوفو د احمقو. اوس د منافقانو د صحابو ته د بې وقوفو دا نسبت ځکه وکړو، دا خلک چې وو دا یهود او هنود، دا زیاتر منافقان چې وو دا یهودو، دا کاروباري مایندډ خلک وو، دا تاجرانو سوداګرانو. د دې خیال دا و چې بس پیسه ګټه او دا ډېره وه او په چل ول کې خپل ځان د خپل دشمن نه محفوظ ساته. هغه وکتل چې دا صحابه په نبی علیه السلام باندې خپل جان هم قرباني، خپل مال پې هم قرباني. نو د دې د آیډیا او د دې د نظریې مطابق صحابه کمه کړو چې ګوره په پیغمبر باندې هر څه قربان کړو، مال یې پې هم قربان کړو، په جهاد کې ورسره هم جنګېږي، جنگ ورسره کوي، خپل سر په تلي کې ایښی دی او د پیغمبر دفاع کې لحاظه دا کمه کړي. الله تعالی د صحابه د طرف نه جواب ورکړي، الا خبردار انهم هم السفهاء، کمکل خدا منافقان دي چې د خپل پیدې شي چې هغه ایمان دی هغه نه راوړي او د خپل نقصان سیس چې هغه کفر دی هغه اختیار کړی دی. ولکن لا یعلمون، لیکن دی نه پوهېږي ځکه دی داسې کوي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، دې ځای کې الله تعالی د دې منافقانو هغه دغلاپن ذکر کوي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، لقا هغه ملاقات ته وي چې بغیر د وعدې، موږ ورته وایو ناڅاپه. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کله چې ناڅاپه میلاو شي د مؤمنانو سره،
قالو آمنا نو دی وای چې موږ ایمان راوړی دی، موږ ګورې مؤمنان یو، رښتینې مؤمنان یو، صحیح مؤمنان یو، په حق مؤمنان یو. واذا خلوا الى شیاطینهم، مؤمنانو ته د دوکې ورکولو دپاره وایي چې موږ مؤمنان یو، ایمان مو راوړی دی. واذا خلوا الى شیاطینهم، او کله چې دی واپس شي الى شیاطینهم خپلو شیطانانو سردارانو طرف ته. امام ابن جریر رحمت الله علیه فرمایي چې هر کس چې تا د سمې لارې نه واړی تا په غلطه باندې ورسر کی، او هر سرکش دته شیطان ویل شي. دې د شیطان نه مراد د دې سرداران دي. کله چې دی خپلو سردارانو شیطانانو سره واپس شي، قالو انا معکم، نو دی وای منګه ګوره تاکیدن ذکر کې انا معکم، منګ ګوره تاسو سره یو، منګ مؤمنان نه یو. نو دغه سرداران ورته وای تاسو خو د مسلمانانو مخې ته وای چې آمنا آمنا، منګ ایمان راوړی دی، نو تاسو منګ سره څنګه یې، تاسو غلطه د ایمان دعوه کوئ. نو دی ورته جواب کې وای انما نحن مستهزئون، من خو د مؤمنانو پورې ټوکې کوو چې دوی ته ایمان ښکاره کړو، نو دی ګنې وایي چې دا مؤمنان دي، نو دی موږ ته سوی نه، زموږ جان او مال د دی نه محفوظ دی، چې زموږ په زړه کې کفر دی، او موږ مؤمنانو ته وایو چې موږ مسلمانان یو. د کلام نه معلومیږي دا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، دا قالوا آمَنَّا لفظ شری، نو دا دی تاکیدن نه د ذکر کړي، نه دا ایمان د دې په زړه کې نو په ژبه باندې دا کومه دعوه چې و نو دا دروغجنه وه. او انا معکم، دا کلام مؤکد دی په انا سره، معکم سره، چې موږ تاسو سره ستاسو په دین باندې یو. نو معلومه دا شو چې دا کافرانو مؤمنان نه وو. الله یستهزئ بهم، دی خو چې موږ مؤمنانو پورې ټوکې کوو، نو الله تعالی دا غیر استهزاء بدله ذکر کی. الله یستهزئ بهم، یو معنا دا الله یستهزئ بهم ټوکې کوي د دې پورې. نو الته د استهزاء تعریف دا کوي چې د یو سړي قباحت په داسې الفاظو کې ذکر کول چې بلې واوري او ورپورې وخاندي. یا متاخرین علما معنا کوي الله یستهزئ بهم، دا استهزاء او دا ټوکی چې دی نو دا ښه کار نه دی، لہذا د استهزاء او د ټوکو نسبت الله تعالی ته صحیح نه دی. نو هغې د استهزاء معنا کوي الله یستهزئ بهم، الله یجازیهم باستهزائهم، الله به د دې د استهزاء او د ټوکو سزا دی لورکي. یا بعضی علما وی د الله استهزاء دی پورې دار چې الله تعالی دی له په دنیا کې ډیل ورکو، مولت ورکو، مال ولا ورکو، دنیاوی ساز او سامان ولا ورکو، عادي دا ګڼل چې ګنې موږ په حق باندې یو خسر کشه شو، اسلام ښه مخالفت شروع کو، او چې کله په سرکشه کې دی انتها ته ورسېدل نو الله تعالی ناڅاپه دی راونیسل او دی نو توبه وباسل شو، نه ایمان راوړو. یا الله یستهزئ بهم، الله با استهزاء کی د دې پوری په قیامت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې په جهنم کې به دې ته دروازه کولاو شي، دې ته به وایي چې راځئ بار، نو دې به رامنډي کي چې کله دروازې خواته راورسي نو فرشتې به ورته دروازه بنده کي، لکه څنګه خلک وړو سره ټوکې کوي دا شان، نو دی به بیا واپس شي، فرښتې به ورته بیا وایي چې راځئ، بیا به ورته دروازه کولاو کي، دی به بیا رامنډي کي نو فرښتې به ورته بیا دروازه بنده کي. دا شان به ډېرې پیرې داسې کوي تر دې چې دی به مایوسه شي او بیا به ورته دروازه کولاو شي، خو دی به نه راځي. ویمدهم، او الله تعالی
ترقی ورکی دی لرا پی طغیانهم په سرکشی د دی کی یا الله مهلت ورکی دی لرا په سرکشی د دی کی چې دی څومره سرکش دی الله ورته سوی نه د دې سرکشي لالا سیوا کیږي دی په کفر کې انتها ته رسی یعمهون پی طغیانهم په سرکشی خپله کې یعمهون دی به ړانده کاڼه وي همې ویلی شي چې د سړي زړه ړوند شي حیرانه به وي او د دا سرکشۍ نه به واپس کېدی نه شي اولئک الذین اشتروا الضلالة الله تعالی د دې نتیجه ذکر کوي چې دا هغه خلق دي چې دوی واغسته گمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې کفر واغسته ایمان وانغسته منافقت اختیار کو ایمان راو نړو ایمان چې دی نو دا رڼا ده او کفر چې دی دا تیاره ده ضلالت دی فما ربحت تجارتهم الله وی خلقو تجارت د دې لپاره کوي چې څه پیدا ورته وشي ګټه ورته حاصله شي او فما ربحت تجارتهم پیدا ونه کړه تجارت د دې ما ربحو فیها دی چې کفر واغست ایمان پریښود نو په دې سودا کې په دې لیندین کې ډېر نقصاني شو ځکه د دې کفر او د منافقت د وجې نه به دې جهنم ته ځي فما ربحت تجارتهم پیدا ونه کړه سوداګرۍ د دې تجارت د دې او دې چې دا اواز لګو ناره یې لګوله چې موږ په سمه لار باندې یو منګه په هدایت باندې نو الله و ما كانوا مهتدين او نو دی په سم لار باندې داسې چې کول دی په هدایت باندې نو بلکې دی په گمراهۍ باندې او په غلط لار باندې سرو او خپل ځان نقصانی که زکه د دې د وجه نه بدی د جهنم هغه همیشه غذاب ته غورځيږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کلا چې دی ته وویل شي لا تفسدوا تاسو روانې مکوئ فساد مکوئ فی الارض پزمکه کې قالوا نو دا منافقان وایي انما بشکا نحنو منگا مصلحون اصلاح کوونکیو منگا خو سم کارونه کو منگ خوروانې نکو دا منگا چې سکونو دا خو غین اصلاح دا فساد نه دی الله جواب ورکي الا خبردار انهم بشک دی هم المفسدون هم دی فساد کوونکی دی ولكن لا يشعرون لیکن دی شعور نه لري دی فو نه لري دی عقل نه لري واذا قيل لهم او کله چې ویل شي دیتا امنو چې ایمان راوړی حقيقي کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل نور خلقو صحابه قالو نو دی وای انؤمنو آیا ایمان راوړو منګه دا به ډېر کمزوري مؤمنانو مخې ته وي انؤمنو آیا منګ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړل دي جاهلانو دي کمکلو الا خبردار انهم بشکدی هم السفهاء دی کمقل دی ولكن لا يعلمون لیکن دی نپویږي دا خو به کمزور مؤمنانو تداوی او چې د ضرور مخ ته برالو سرسترګي به ویلې د بیا به کلام بدل کو واذا لقوا الذين امنوا كلبچنا صاپا ملاو شو د ضرور مسلمانانو سره د یری نه به وی قالون ویل بدی آمنا ایمان راوڑه ده منگا ویدا خلو او کلب چی دی یوازی شو واپس بشو الى شیاطینیم اخپلو شیطانانو سردارانو سرا قالو اغی بورتے بھائی تاسو مسلمانانو سرولی ناس پاسی قالون دی بورتوی انا ماکم من خطاسو سریو دې سردارانو ورته تاسو هغه ته د ایمان دعوت چی کوي انما نحنو ندی ورته منګه
مستهزئون ټوکې کو د مسلمانانو پورې چې ایمان ورته ظاهر وو الله یستهزئ بهم الله به بدله ورکړي د ټوکو د دوی ته ویمدهم او ترقي ورکوي دی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ د دی کې دی لالا سرکشه کیږي یعمهون چې دی حیران دي اولئک الذین آکسان اشتروا الضلالة چې دی واسطه گمراهی دا ها کسان دي چې واسطه گمراهی یعنی کفر اختیار کو بالهدا په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نو پیدا نکړه تجارت د دې سوداګرۍ د دې وما كانوا مهتدين او نو دي په سملار باندې